دا غزل دی ما استاد جناب سلیم نوشاد صاحب ته ډالۍ وي چې دومره مې مه پیرزو کوه د وچکالي په مثال په کال کې یو ځل خو رادرومه د سپرلي په مثال. استاد جی دومره مې مه پیرزو کوه د وچکالي په مثال په کال کې یو ځل خو رادرومه د سپرلي په مثال. د یار او ګل تشبیه کول خو په خدای لوی زیاتی دی ګل خو دې وخاندي او وار د دلالي په مثال. مهرباني استاد جی د یار او ګل تشبیه کول خو په خدای لوی زیاتی دی ګل خو دې وخاندي او وار د دلالي په مثال. او دا شعر دی مفتی صاحب ته ډالۍ وي چې له فرش نه وړاندې په عرش باندې و نوم لیکلی آخر نبي و خدای و د اولي په مثال. او فرید صاحب شعر ده چې اولاد کپلار ته رسیدی شوی دا رښتیا دي جي چې حسن حسین به هم دواړه د علي په مثال. اولاد کپلار ته رسیدی شوی دا رښتیا دي جي چې حسن حسین به هم دواړه د علي په مثال. او د پنجاب پال ډایرکټر او پروډیوسر ډراما کې پښتون چوکۍ ساتي لاویدار د علي په مثال. نقیب شیرانی صاحب د پنجاب پال ډایرکټر او پروډیوسر ډراما کې پښتون چوکۍ ساتي لاویدار د علي په مثال. په وسلوال ډګر کې مخ په وړاندې لاړې مګر په وسلوال ډګر کې مخ په وړاندې لاړې مګر چې معیشت خو دې ولاړ دي د سوالي په مثال. او دا ځینې خلک په خوله خاندي زړه د وینو ډک وي دا ځینې خلک په خوله خاندي زړه د وینو ډک وي دا ځینې خلک وي بیخي د ګلبالي په مثال. ګلبالي د پښتو یو مزاحیه کرکټر او دا مازغه نه دی اخر شعر د استاد جی دا مازغه نه دی دا مشیر دی د روان حکومت او جی دا زړه دی په بدن کې د والي په مثال.